لومړی قاعده: په یو شي نه پوهېدل د دغه شي د بطلان دلیل نه دی. د یو شي بدلان هغه وخت ثابتېږي چې د نشتون او یا د نفیې لپاره یې قاطع دلیل راوړل شي. کار خبره ده چې دلته دوه شیان دي او ترمنځ یې لوی توپیر شتون لري او پیژندل یې اړین دي. لومړی، د یو شي د شتون علم نه لرل یا عدم فهم وجود الشی. دویم، د یو شي د نشتون علم لرل، علم عدم ذلک الشی. د لومړۍ معنا دا ده چې ذهن د دغه شي د وجود او شتون کیفیتونه او اسباب نشي درکولی، نو له همدې امله د دغه شي د شتون په اړه په تعجب او حیرانتیا کې واقع کیږي، او دا چې دغه شی یې نه دی لیدلی او د ثبوت او تحقق په اړه یې د اعتراف کولو عادت هم نه لري، نو د دغه شي واقع کېدل او رامنځته کېدل یې لري خبره ګڼئ او وایي څرنګه چې داسې شی واقع او رامنځته کېدلی شي، خو له هغه سره د دغه شي په نشت او نفي هیڅ عقلي او نقلي دلیل نه وي. د دویم معنا دا ده چې عقل د یو شي په نشت او نفي قاطع عقلي یا نقلي دلایل وړاندې کړي. دواړه خبرې باید د بیلګو په اړولو سره واضح کړو. که یو داسې صحرایي سړي ته چې په ټول عمر کې ریل ګاډی نه وي لیدلی وویل شي چې ریل ګاډی د حیوان له کش کولو پرته حرکت کوي، نو هغه حیرانېږي او وایي دا څنګه امکان لري، خو د ریل ګاډي پر نه حرکت دلیل نشي وړاندې کولی، ځکه له هغه سره د حیوان له کشولو پرته د ریل ګاډي د چټک او اوږده حرکت په نشتون هېڅ دلیل نشته. همدې ته پر یو شي علم نه لرل او نه پوهېدل ویل کېږي. نو که یو څوک له دغه خبر شي مخکې منکر شي او دا ډول خبر ویونکي ته د درواغو نسبت وکړي، دارنګه انکار یې حماقت او کم عقلي بلل کېږي، ځکه په یو شي نه پوهېدل د دغه شي د نشتون او نه رامنځته کېدا معنا نه لري. او د دې برعکس، که یو سړي له کلکتې څخه د ډهلي ته په ریل ګاډي کې سفر کړی وي او هلته بیا بل سړی ووایي چې دغه ریل ګاډی د ډهلي ته په 1 ساعت کې را رسېدلی دی، او چا چې په همدې ریل ګاډي کې سفر کړی دی په 1 ساعت کې د ریل ګاډي د رسېدا خبره دروغ وګڼي، ځکه له هغه دغه شخص یا مسافر سره د دې خبرې په درواغ ګڼلو دلیل شته، او هغه دلیل د همدې مسافر او نورو هغو مسافرو د سترګو لیدلی حال دی چې په دغه ریل ګاډي کې ګډ سفر درلود. دې ته د یو شي په نشتون علم لرل او پوهېدل ویل کېږي. د موضوع د لا روښانتیا په موخه دوه نور مثالونه هم وړاندې کېږي. که یو چاته وویل شي چې د قیامت په ورځ به خلک د صراط په پله تېرېږي او د صراط پل به له ویښته ډېر نری دی، امکان شته چې په دغه وخت کې له دې سړي څخه حیرانتیا ښکاره شي، ځکه هغه دا ډول کټونه بېلګه نه ده لیدلې، خو له هغه سره د صراط د پله په نفي کولو او یا له دغه پله څخه د انکار لپاره هېڅ دلیل نشته. که ډېره هڅه وکړي نو د استدلال په توګه به داسې ووایي چې د یوې پلنې پښې ایښودلو پر داسې یو شي چې له پښې څخه ډېر نری وي امکان نه لري، خو دلته هېڅ داسې عقلي دلیل نشته چې له پښې څخه د لارې پلنوالی واجب وګڼي، بلکې یوازې عادت په دې جاري دی چې لاره له پښې څخه پراخه وي، او په ټول ژوند کې دغه سړی داسې کوم شی نه دی لیدلی. کله ناکله یې داسې لیدلي چې ځینې خلک په رسۍ تګ کوي، خو د رسۍ او پښې ترمنځ توپیر دومره لوی نه دی لکه د ویښته او پښې ترمنځ، او دا هم ناشونې نه ده چې د صراط په پله د تېرېدلو په وخت کې الله جل جلاله د خلکو عادت بدل کړي، ځکه هغه خالق چې حیوانات پر دا ډول تللو عادت کړي دي قادر دی چې د دغه عادت پر خلاف تللو یې هم عادت کړي. نو که یو څوک د صراط په پله له تګ څخه له دې عمله نټه یا انکار کوي چې دی نه ورباندې پوهېږي، داسې دی لکه هغه څوک چې د حیوان له کشولو پرته د ریل ګاډي له حرکت څخه منکر وي. او که یو څوک داسې واوري چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د اولیاو له ډلې څخه د یو ولی مشر اولادونو ته ځکه بښنه کوي چې دغه ولی الله جل جلاله ته ډېر ورنږدې دی، خو اورېدونکی له دې خبرې څخه انکار وکړي او دغه خبره باطل وګڼي، نو په دې صورت کې منکر سړی په حق دی، ځکه قطعي او یقیني دلایل د دغه خبر مخالف دی. د قرآن کریم نصوص د کفار او مشرکینو په نښه بښنه ګواه دي. نو د دغه مثالونو په وړاندې کولو سره تا واضح شوه چې په یو شي نه پوهېدل او د یو شي نشتون یو له بل سره ډېر توپیر لري. دویمه قاعده: کوم کار چې عقل ممکن شونی وي او په رامنځته کېدا یې صحیح نقلي دلیل راوړل شي منل واجب دي، او که په نه رامنځته کېدا یې صحیح نقلي دلیل راوړل شي نه منل واجب دي. پوه شه، واقع یا شتون درې حالته لري:
الف واجب هغه دی چې په اړه یې عقل پریکړه کوي چې شتون او رامنځته کېدل یې واجب او نه رامنځته کېدل یې ممنوع دي. بیلګه یو د دوو نیمایي دی. د یوه او دوو دقیقه تر پیژندلو وروسته عقل دغه چاره واجب او نشت یې ممنوع ګڼي. ب ممنته هغه دی چې د نشت په اړه یې عقل د وجود پریکړه کوي یعنی نشت یا عدم یې واجب ګڼي. بیلګه یو له دوو سره برابر دی. دا هغه چاره ده چې د څرګند بطلان په اړه یې عقل پریکړه کوي او په ناشوني یا محال سره هم نور محال کیږي. جیم ممکن په اړه یې عقل نه د وجوب او نه هم د امتناع پریکړه کوي بلکې دا دواړه احتمال لري. نو په دې وخت کې مستقل نقلي دلیل ته اړتیا پیدا کیږي څو په یو احتمالي پریکړه وکړي. بیلګه که یو څوک ووایي د فلاني هیواد مساحت د دې هیواد له مساحت څخه ډیر دی نو د مساحت ډیروالی داسې یوه خبره ده چې په اړه یې عقل د صحت او بطلان په پریکړه نه کوي بلکې د کروالي تر ثبوت وړاندې چې دغه کروالی یا عملا په متر کولو سره ثابتیږي او یا د هغه چا د خبرې په منلو چې په خپله یې متر کړی وي. د دواړو احتمال لري. نو د یوه ممکن شي رامنځته کېدل چې په صحیح نقلي دلیل ثابت شي منل واجب دي او که نه رامنځته کېدل یې ثابت شي نه منل واجب دي. په یاده بیلګه کې دا امکان شته چې د دغه خبرې پر رښتینولۍ پریکړه وشي او دا هم امکان لري چې د دغه خبرې په دروغ ګڼلو او تېروتنه پریکړه وشي. خو دا هر څه له عملا متر کولو او د مساحت له معلومولو وروسته شوني دي. او همدارنګه د مسلمانانو له عقیدې سره سم د اسمانونو شتون یا ممکن کار دی. نو ځکه له عقل سره د شتون او نشتون په اړه یې هیڅ دلیل نشته بلکې عقل دواړو احتمالونو ته جواز ورکوي. نو د شتون یا نشتون په اړه یې د پریکړې کولو لپاره صحیح نقلي دلیل ته رجوع کول واجب دي او دا چې د اسمانونو په شتون قرآني نصوص او نبوي احادیث دلالت کوي نو د شتون منل یې واجب دي. او که څوک داسې زغم کوي چې د فیثاغورس نظریه د اسمانونو په نشتون دلیل دی نو دا له ناپوهۍ پرته بل څه نه دي ځکه د فیثاغورس د نظریې وروستۍ غوښتنه دا ده چې امکان لري ټول حرکات د جاذبې ځواک پر مټ په خلا کې شتون ولري او اسمانونو ته اړتیا نه وي. ښکاره خبره ده چې یوه شي ته اړتیا نه درلودل د دغه شي د نشتون دلیل نه دی. ته نه ګوري که چیرې یو کار د حکومت د کوم کارکوونکي تر اجازه پورې تړلی نه وي نو آیا دا د کارکوونکي د نشتون دلیل کېدای شي؟ نه هیڅکله نه بلکې وروستۍ موخه یې دا کېدای شي چې د دغه کار شتون د کارکوونکي د شتون لپاره دلیل نه دی خو شونې ده چې د کارکوونکي د شتون لپاره پر بل بیروني دلیل استدلال وشي. درېیمه قاعده د عقل له نظره مستحیل یا محال ناممکن یو شی دی او مستبعد لري بل شی ځکه مستحیلی له عقل او مستبعد له عادت څخه مخالف وي او د عقل او عادت حکمونه یو له بل څخه جلا دي. د دغه دواړو حکمونو ترمنځ یو ځایوالی راوستل تېروتنه ده ځکه د محال رامنځته کېدل هیڅ وخت ممکن نه دي او د مستبعد رامنځته کېدل ممکن دي. محال له عقل څخه مخالف وي او مستبعد بیا هغه شی دی چې په عقل سره نه درک کېږي او ښکاره خبره ده چې د دوی دواړو ترمنځ هیڅ یووالی نشته. محال په اړه یې عقل د بطلان حکم کوي او دې ته ممتنع هم ویل کېږي لکه چې وړاندې په دویمه قاعده کې مو له مثال سره بیان کړه. مستبعد په اړه یې عقل د رامنځته کېدلو اجازه ورکوي خو دا چې رامنځته کېدلي انسانانو نه دي لیدلي او نه یې له داسې چا څخه اورېدلي چې هغوی لیدلي وي نو ځکه هر څوک چې د لومړي ځل لپاره یې د رامنځته کېدو په اړه اوري د تعجب او حیرانتیا اظهار کوي او د دې کار شونتیا لرې ګڼي. موږ د دغه موضوع په لومړۍ قاعده کې په یوه شي نه پوهېدل تر سرلیک لاندې له بیلګې سره بیان کړې ده او د دغه دواړو د احکامو ترمنځ توپیر په لاندې ډول دی. د محال د رامنځته کېدا څخه انکار او د رامنځته کېدا تکذیب دروغ ګڼل یې د محالوالي په خاطر واجب دي او د مستبعد د رامنځته کېدا تکذیب او انکار یې یوازې د استبعاد په خاطر جایز نه دی. البته که په نه رامنځته کېدا یې له استبعاد سره بل بیروني دلیل یوځای شي نو په دغه وخت کې بیا د رامنځته کېدلو تکذیب کول جایز بلکې واجب دي. په لومړۍ او دویمه قاعده کې د مثالونو په بیانولو سره دغه موضوع روښانه شوې ده. که یو څوک ووایي چې یو له دوو سره مساوي دي نو د دغه خبرې دروغ ګڼل واجب دي او که یو څوک ووایي چې ریل ګاډی د کوم حیوان له کشولو پرته په خپله حرکت کوي نو د دغه خبرې دروغ ګڼل جایز نه دي که څه هم
مخاطب با داسې چاره نه وي لیدلې او دا به یې لیدلي وي چې حیوانات کراچۍ او ګاډۍ کشوي، نو د دغه مخاطب په وړاندې د حیوان له کشولو پرته د ریل ګاډي په خپله حرکت کول له واقعیته لري او د حیرانتیا خبره ده. او همدارنګه هغه سترې پیښې چې موږ یې نن ورځ نابلد او نادرې نه ګڼو په واقعیت کې نادرې او نابلده دي. البته زموږ په وړاندې د تکرار او ډېر رامنځته کېدا او ډېر ځله لیدلو له امله یې نابلدتیا له منځه تللې ده چې په پرتله کې یې پیژندل شوي او عادي ګرځېدلي دي، او که نه نو د خپل ذات تر کچې د مستبد او نورو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د بیلګې په ډول د حیرانتیا او نادروالي له پلوه د حیوان له کشولو پرته د ریل ګاډي د حرکت او د مور په رحم کې له نطفې څخه د ژوندي انسان د جوړېدا ترمنځ هیڅ توپیر نشته، بلکې دویمه چاره تر لومړۍ ډېره د حیرانتیا وړ ده. خو دا چې کوچي هغه ریل ګاډی چې په خپل حرکت کوي نه دی لیدلی، نو داسې فکر کوي چې دا تر ټولو ډېر د حیرات او تعجب وړ شی دی، ځکه له هغه سره د لیدلو عادت او بلدتیا سابقه نه لري. او دویمه موضوع د هغه په وړاندې د حیرت او تعجب وړ نه ده، ځکه له هغه وخته چې په ښه او بده پوه شوی دی دا جریان ویني. او همدارنګه چا چې فونوګراف لیدلی وي او له هغې څخه د غږونو له راوتلو او اورېدلو سره عادت وي، نو دغه غږونو او اوازونو په اړه هیڅ د حیرت او تعجب احساس نه کوي، خو د لاس او پښو په خبرو کولو تعجب او حیرانتیا ښکاره کوي، ځکه داسې یو شی هیڅکله نه دی لیدلی. د داسې شیانو په اړه د حیرانتیا ښکاره کول کوم بد کار نه دی، خو لویه تېروتنه دا ده چې تعجب، نادر او د حیرت وړ شیان مهال وګڼي او په پایله کې نسو درواغ وبلل شي، یا په نصوصو کې داسې ساړه تاویلات ترسره کړي چې هیڅ اړتیا وبلونکي نه وي. نو لنډه دا چې یوازې د استبعاد له امله پر مستبعدو او نادرو شیانو د مهال حکمونه پلي کول یوه داسې لویه تېروتنه ده چې د ډول ډول بېلاریو لامل کیږي. خو که له استبعاد سره یو ځای د یو شي په نه رامنځته کېدا بل صحیح دلیل راوړل شي، نو په دې وخت کې بیا د دغه شي نفي کول واجب دي. لکه وړاندې مو چې له کلکتې څخه د ډهلي په 1 ساعت کې د ریل ګاډي د رسېدلو مثال یاد کړی و، او کله د یو شي د رامنځته کېدا په اړه هیڅ دلیل ثابت شي او د نه رامنځته کېدا په اړه یې دا ډول صحیح دلیل ثابت نشي، نو په دغه حالت کې د دغه شي په رامنځته کېدا هم حکم کول واجب دي. مثال په پیل کې د اړیکې نیولو بې سیمه توکي او وسایل هر چا نه پیژندل، نو که په هغه زمانه کې یو سړی د دغه وسایلو په اړه خبرې کولې او د داسې وسایلو د لیدلو یې ویلي چې له لیدلو کېدلو وسیلې سیم او مزي پرته لرې ځای ته خبرې رسوي، نو د دغه نادر او حیرانونکي خبر رښتیا او دروغ ګڼل به د مخبر یا خبر ورکوونکي تر رښتینولي او درواغو پورې تړلي وه. که په یقین سره د مخبر یا رښتینولي ثابته نه وای، نو هلته به د دغه خبر د دروغ ګڼلو یو څه فرصت موجود وای، که څه هم دا فرصت به د دغه خبر د نفي کولو لپاره پوره دلیل نه وای. او که چیرې دا ثابته شي چې د دغه خبر مخبر په یقین سره رښتینی دی، نو بیا د دغه خبر په اړه د دروغ ګڼلو ځای نشته. د محال او مستبعد ترمنځ همدغه جلا کوونکي احکام دي. نو د دغه وضاحت په نظر کې نیولو او راغلیو نصوحو ته په پام د قیامت په ورځ د سرعت پر پله تېرېدل محال نه دي، بلکې یوازې مستبد دي. خدا چې د رامنځته کېدو په اړه یې رښتینی مخبر خبر ورکړی دی، انکار او نفي کول یې ډېره لوی او بده تېروتنه ده، او تاویل پکې کول بیا هغه چاره ده چې هیڅ اړتیا او بلونکی یې نشته. 4مه قاعده: د یو شي له شتون څخه دا نه لازمیږي چې په حواسو یا مشاهدې سره درک کړل شي، ځکه د یو شي په شتون د علم لپاره مشاهده یوازینۍ لاره نه ده. په حقیقت کې د یو شي د ثبوت او شتون په اړه حکم کول له دغه 3 لارو څخه په یوه یې ترسره کیږي. الف: مشاهده، لکه چې ووینو زید زموږ خواته را روان دی، نو داسې حکم وکړو چې زید را روان دی. ب: د رښتینې خبر ورکوونکي مخبر یا صادق خبره، لکه د زید له راتلو څخه د یو رښتینې سړي خبر ورکول، خو د مخبر صادق په خبر ورکولو کې شرط دا دی چې هلته به تر دې بل ډیر صحیح داسې دلیل شتون نه لري چې لومړی خبر دروغ کړي. مثال: یو سړی تا خبر درکړ چې زید د شپې راغی او ته یې په توره ټپي کړې، خو ته په یقین سره پوهیږي چې ته هیڅ چا نه یې ټپي کړی. دلته مشاهده لیدل د دغه خبر تکذیب کوي چې نو دغه خبر صحیح نه دی. ج: عقلي استدلال،
لکه د لمر په رڼا چې د لمر پر راختلو استدلال وشي، که څه هم استدلال کوونکي په خپله لمر نه دی لیدلی او بل چا هم د لمر د راختلو نه دی ویلي، مګر هغه د عقل پر مټ د لمر پر راختلو استدلال وکړ، ځکه هغه پوهیږي چې د لمر د رڼا شتون د لمر تر راختلو پورې تړلی دی. نو په دغه دریو مثالونو کې وجود مشترک دی، درې واړه موجود دي او شتون لري، خو په حواسو سره یوازې لومړی وجود د درک شوی دی. دا وروستی دوه د 5 حواسو له ډلې څخه په یوه سره هم نه دي درک کړل شوي. نو دا خبره ثابته شوه کوم شی چې واقع وي او شتون ولري واجب نه ده چې په مشاهده درک او یا په حواسو معلوم کړل شي. همدارنګه کوم شی چې په حواسو سره نه درک کیږي واجب نه ده چې هغه شی د حقیقت ونه لري. د بیلګې په ډول نصوصو خبر راکړی چې تر موږ لوړ هلته لوی جسمونه دي او اسمانونه ورته ویل کیږي. نو که موږ یې د شننې ښکاره کیدونکې لویې خیمې له امله په خپلو سترګو نه وینو، له دې څخه دا نه لازمیږي چې د اسمانونو شتون نفي کړو، بلکې د اسمانونو شتون ممکن دی او دا چې د شتون په اړه یې مخبر صادق خبر راکړی دی نو د شتون متن یې واجب دی. دغه خبره په 2مه قاعده بیان شوه. 5مه قاعده: د خالص منقولاتو د ثبوت لپاره د خالص عقلي دلیل وړاندې کول ممکن نه دي او دا ډول دلیل راوړلو غوښتنه جواز نه لري. نږدې په 4مه قاعده کې تیر شول چې واقعیت په 3 ډوله دی. یو ډول یې هغه دی چې شتون او رامنځته کېدای د مخبر صادق په خبر معلوم وي. نو دلته له خالص منقولاتو څخه زموږ موخه دغه ډول واقعیت دي. ښکاره خبره ده چې دا ډول واقعیاتو په اړه په یوازې او خالص عقل استدلال کول ممکن نه دي، لکه چې دغه ډول په یوازې عقل سره استدلال کول د وړاندې بیان شویو 3 ډولونو له ډلې په 3م ډول کې ممکن و. د بیلګې په ډول که یو څوک خبر ورکړي چې اسکندر او دارا 2 پادشاهان و چې ترمنځ ډېرې جګړې پیښې شوې. اوس که څوک له دغه مخبر څخه عقلي دلیل وغواړي نو مخبر که هر څومره فیلسوف هم وي د دې وس نه لري چې په دې اړه عقلي دلیل وړاندې کړي، بلکې په استدلال کې یوازې دومره ویلی شي چې د 2 پادشاهانو ترمنځ د جګړې اور بلیدل یو ممکن کار دی او دا چې دغه جګړه رامنځته شوې وه په اړه یې معتمدو او منل شویو تاریخ پوهانو خبر ورکړی دی. نو د ممکن کار د وقوع په اړه چې رښتینی خبر ورکوونکي خبر ورکړي منل واجب دي، لکه چې دغه موضوع مو په 2مه قاعده کې بیان کړه. نو د دغه 2 پادشاهانو ترمنځ د جګړې په وقوع کول واجب دي. همدارنګه د قیامت رامنځته کېدل، د مړو راژوندي کول، تر مرګ وروسته ژوند، دا ټول خالص نقلي واقعیات دي. که څوک د دغه واقعیاتو په اړه خبر ورکوي، بل څوک دا حق نه لري چې له دغه خبر ورکوونکي شخص څخه د خالص عقلي دلیل غوښتنه وکړي، بلکې همدومره بسنه کوي چې هغه ووایي په هیڅ عقلي دلیل دا نه ده ثابته شوې چې دغه واقعیات د عقل له نظره محال دي. که څه هم موږ نه ورباندې پوهیږي او علم ورباندې نه لرو او د دواړو په یو شي د علم نه درلودو او د یو شي په نشتون د علم درلودو ترمنځ یووالی راوستل صحیح نه دي، لکه په لومړۍ قاعده کې مو چې دا خبره بیان کړه، څرنګه چې دغه واقعیت د ممکناتو له ډلې څخه و او داسې رښتینی خبر ورکوونکی یې په اړه خبر راکړی دی چې د هغه رښتینولي په قطعي او یقیني دلایلو ثابته ده. نو د دغه واقعیت په وقوع او رامنځته کېدا قول کول او منل واجب دي، لکه چې دغه موضوع مو په 2مه قاعده کې بیان کړه. او که کوم چا د دغه واقعیاتو په اړه عقلي دلیل وړاندې کړی وي نو هغه یوازې د استبعاد یا لرېوالي د له منځه وړلو په موخه دی او د استدلال کوونکي لخوا یې او احسان ګڼل کیږي. 6مه قاعده: د دلیل او نظیر ترمنځ توپیر شته او له مدعي څخه یوازې د دلیل غوښتنه جواز لري، نه د نظیر. د یوې بیلګې په وړاندې کولو دغه قاعده روښانه کیږي. که یو څوک ووایي چې د برټانیې بادشاه 5م جورج د ډهلي د پاچاهۍ پر تخت د خپل ناستې په مناسبت یو جشن لمانځلی او بل شخص ورته ووایي موږ ستا دغه خبره تر هغه وخته پورې نه منو، څو د دغه واقعي لپاره پخواني تیر شوي نظریې وړاندې کړي او د نظر په وړاندې کولو دا ثابته کړي چې د انګلیس پخواني بادشاهانو ورته کړنه ترسره کړې ده. آیا دغه مخبر د نظیر په وړاندې کولو مکلف دی او که یوازې همدومره بسنه کوي چې ووایي موږ د دغه واقعي لپاره د نظیر په اړه معلومات نه لرو؟ البته له موږ سره د دغه واقعي د ثبوت په تړاو صحیح او قوي دلیل شته. دلیل یې د داسې چا شتون دی چې په همدغه جشن کې ګډون وکړ، او که د جشن له ګډونوالو څوک شتون ونه لري نو بیا دا هم بسنه کوي چې ووایي دغه خبره په ورځپاڼو او جریدو کې خپور شوی دی.
نو آیا د دغه واقعي د منلو په د ډول دلیل تر وړاندې کولو وروسته د نظیر لپاره هم انتظار ایستل کیږي؟ او همدارنګه که څوک ووایي چې د قیامت په ورځ بد لاسونه او پکې خبرې کوي، نو هیڅوک دا حق نه لري چې له دغه شخص څخه د پخوا تیر شوي نظر غوښتنه وکړي، او دا حق هم نه لري چې د پخوا تیر شوي نظر د نه راوړلو په صورت کې د دغه شخص ته د دروغو نسبت وکړي. هو، دغه شخص یوازې او یوازې پر دغه واقعه دلیل په وړاندې کول مکلف دی. څرنګه چې دغه واقعه د خالص منقولاتو له ډلې څخه ده، نو په اړه یې د استدلال کولو پاره هم دومره بسنه کوي چې ووایي د دغه واقعي عقلي محالوالی نه دی ثابت، او د رامنځته کېدا په اړه یې رښتینی خبر ورکوونکي خبر ورکړی دی. نو عقیده لرل ورباندې واجب دی، او که یو څوک د دغه واقعې لپاره نظیر راوړي، هغه یوازې د استبعاد د دې لرې کولو په موخه د نظیر راوړونکي لخوا احسان او نیکي ده، لکه چې د لاسونو او پښو د خبرو په اړه په فونوګراف داسې دلال وکړي، سره له دې چې فونوګراف جماعت دی، بیا هم الفاظ او غږونه ترې راوځي. دا چې په نوي ثقافت سره مصفق وګړي د هرې منقولې واقعې لپاره د نظیر غوښتنه کوي، نو دا تر اندازې ډیر له لارې کېدل او ظلم دی. هغوی باید په دې پوه شي چې دا ډول کړنې په داسې یو شي د انسان مجبورول دي چې په حقیقت کې انسان ورباندې مکلف او ملزم نه دی.